نن سبا د اے آی دور دی، د آرټیفیشل انټيليجنس دور دی. هر یو شی مونږ د اے آی کوي په یو کلیک دوه کلیک باندې. اوس د دې مونږ د پیسې څنګه ګټلی شو، دا مونږ د کولې څنګه شو، په دې ټولو خبرو باندې په یوم خو د اغې نه مخکې ویډیو وره. په کومه زمانه کې یو نیک تاجر اوسېدو، هغه به د خپلو مزدورانو ته ډېړي ورکوله. یوه ورځ هغه درې مزدورانو ته ډېړي ورکړه، یو همداسې لاړې. دا تاجر ډېر نیک سړی و، امانتدار او د الله څخه وېرېدونکی و. د د مزدوري واخیسته او په خپل تجارت کې ولګوله تر څو د ده ګټه وکړي. ډېر وخت وروسته هغه مزدور بېرته راغی. هغه ډېر غریب شوی او خپلې مزدورۍ ته سخت اړونده و. مزدور هغه مالک ته وویل، د الله بنده، مهرباني وکړه زما مزدوري راکړه. هغه سړي وویل، ما ستا حق هېڅکله نه دی هېر کړی. راځه وګوره، دا ټولو خوان، غواګانې، پسونه او د هغو شپانه ستا دي. مزدور حیران شو او د مالک نه یې تپوس وکړو چې څنګه دا زما دي، ما پسې ټوکې مه کوه، زه ستا نه خپلې پیسې غواړم. هغه تاجر ورته وویل چې دا ټول ستا دي، ما ستا مزدوري نه وه برباده کړې، ما هغه په خپل تجارت کې لګولې وه ستا لپاره، هم تر دې وخته دې دومره ګټه کړې. هغه مزدور ډېر خوشحاله شو او ټول غواګانې، پسونه او شپانې واخیستل. الله تعالی دې له داسې امانتدار، رښتیني او صحیح انسان څخه راضي شي. د ویډیو جوړولو طریقه در ښایم، ویډیو تر لاسته پورې وګورئ. ټول نه لومړی خو موږ راشو د موبایل سکرین ته. موبایل سکرین کې به دلته موږ ګوګل کې ولیکو چې مورل سټوري. صحیح شو که نه؟ زه ورته دلته لیکم سټوري، مورل سټوري، او په دلته به ورته لیکم ان پښتو. په پښتو کې ماته سټوري راکړي، اسلامیک سټوري. صحیح شو که نه؟ دلته ماته د دې سټوري نه راکړي. دلته زه دا یوه سټوري د دې ځای نه سلیکټ کوم او دغه کوم د دې ځای نه ډاونلوډ کوم ځان ته. صحیح شو که نه؟ ما کنټینیو ما ډاونلوډ کړه ځان ته. صحیح شو؟ ما ډاونلوډ کړه. اوس به چیټ جي پي ټي ته راشو. چیټ جي پي ټي کې به دلته حقه سټوري موږ دلته دغه تصویر موږ به اخیستی دی، هغه تصویر به دلته موږ پیسټ کړو. دلته به ورته ولیکو چې ګیو می، زه ورته دلته لیکم چې 10 پرمپټ ماته راکړه د دې سټورۍ نه، چې د دې نه زه اے آی ویډیو جوړه کړم. نو دا ماته لیکي، دا ماته ګوره راکوي اباؤټ دس ټاپک ان اردو. زه ورته په اردو کې لیکم، تاسو ته پښتو کې لیکلی شي. ټو میک اے آی انیمیټ ویډیو. صحیح شو که نه؟ انیمیټ ویډیو به د دې نه زه سازوم، نو زه ورته لیکم چې انیمیټ ویډیو. صحیح شو که نه؟ په سینډ باندې ما کلیک کړو. دلته ماته د 10 پرمپټ په اردو کې راکړل. زه به راشم دلته نه د پاس نمبر پرمپټ به د دې ځای نه زه کاپي کړم. صحیح شو که نه؟ د دې ځای نه زه رانیسم، دا زه کاپي کوم د دې ځای نه. صحیح شوه؟ د کاپي کولو نه بعد به تاسو راشئ پلی سټور ته. څه شي ده؟ پلی سټور ته. تاسو ته ښکاري، زه تاسو ته ښایم. پلی سټور ته چې موږ راشو، موږ به په سرچ بار باندې کلیک وکړو. دلته په سرچ بار کې به موږ ولیکو پلو اے آی به موږ ولیکو. صحیح شو که نه؟ پلو اے آی چې موږ ولیکو دلته دا ټول پیډ شوي دي. نو زه تاسو ته بل داسې ایپ درښیم چې هغه بالکل فری دی. نو دا زه د دې ځای نه ورانوم، دلته زه لیکم ګوګل جیمینای. صحیح شو که نه؟ ګوګل جیمینای. صحیح شو؟ دا ګوګل جیمینای مې ولیکو. دا د ماته ګوګل جیمینای راواړو. دا ما انسټال کړی، زه اپډیټ کوم. تاسو به دا د ګوګل نه ګوګل جیمینای انسټال کړئ. صحیح شو که نه؟ ما اپډیټ کړو، اوس تاسو ته اوپن کېږي. دا د ماته اوپن شو. نو زه به دلته راشم، په دې کریټ ویډیو باندې به کلیک وکړم. ما چې کلیک وکړو، نو دلته به زه خپل ټیکسټ چې کوم دی هغه به پیسټ کړم او په سینډ باندې به کلیک وکړم. صحیح شو که نه؟ په سینډ باندې چې ما کلیک وکړو، ډېر په ایزي طریقې سره زما ویډیو جنریټ کېږي. دا ته زما ویډیو به جنریټ کړله سره د دغه نه وایس نه. وایس پې ما بند کړی. صحیح شو که نه؟ تاسو کتلی شئ. اوس بله جوړوو. بله به څنګه جوړوو؟ دغه دویم نمبر پرمپټ ته به راشو چیټ جي پي ټي نه. صحیح شو که نه؟ کاپي به کړو د دې ځای نه او واپس به راشو جیمینای ته. صحیح شو که نه؟ جیمینای ته چې رالو، دلته به موږ هغه پرمپټ چې کوم موږ کاپي کړی هغه به دلته موږ پیسټ کړو او په سمپل په سینډ باندې به کلیک وکړو. چې په سینډ باندې کلیک وکړو، دا دی موږ ته دویمه ویډیو مو جنریټ کړله. صحیح شو که نه؟ ډېر په ایزي طریقې سره دا به د دې ځای نه ډاونلوډ کړو. صحیح شو که نه؟ که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.